تا دا پټي مونږ قبضه کوو. دا د سیم اډر دی. ما سره پیسې کم دي، دام خو په پیسو لګي. راځه مړه پیسې درله زه در کوم که نه. ما پرېږده مخکې شه. پرېږده ما شور مه کوه. درته ویم ما پرېږده. شا به مخکې شه. زه تا سره لاس میلاولو له تیار یم. شابه لکه د دې خور مخکې ووایه چې تا خپله خور په جوارۍ کې پیللې ده. بیا قادرجان خپل کور کې ولاړی او لاسو کې ورسره تمانچه او دی خودکشي کولو والی، ولې چې د زوی د لاسه یې مال او عزت دواړه ختم شي. د داسې زندګۍ نه خو مرګ ښه دی. زه خو خپله لور نشم راخلاصولی او نه د شرمه بار وتی شم. زه خو وسم برباد شوم، بس دا ځان به مړ کم. قادرجان په ځان ډس کولو والی چې دې کې ښځه بار راوځي او قادرجان وویني. یا سړیه دا څه کې خدای ته وګوره ځان مړ نه کې، ولې ما چاته پرېږدې؟ ښځې زما نور برداشت نشته. زه دومره بېوسه شوم چې خپلې لور پسې نشم تللی. هغې به مې وجني. نو ښه دا ده چې په خپله ځان مړ کم. ځان مه وجنه، ورشه د کلي خلک راټول که، هغې به در سره ملګري شي او لاړ به شي در سره. چې ته ځان مړ کړې نو زه به څه کوم بیا؟ د کلي خلک ما سره ملګري کېږي نه ښځې. خلک خو صرف تماشه کوي. ماله به د دروغو تسلی راکوي. وایي ته په هغه ځای کوي کم ځای کې چې اور لګېدلي. دا هر څه هم په ما راغلي دي او هم زما سر لځي. ای به ته همت مه پیله، ګوره خدای به څه ناڅه لار جوړه کړي. قادرجان ته ښځه خبرې وکړي او د خودکشۍ نه یې بچ کړي. دې خوا سلطان هغه نورو غونډګانو سره یو ځای شي او هغې سره د حملې دپاره پلیننګ کوي. سلطانه زه خو ویم ډایرکټ به پې ورشو. څه دې خیال دی؟ نه داسې ډایرکټ پې نه ورځو. زه به پې ډومبې ورشم، هغې به وایي جوړې زه یوازې یم او بس دې کې به تاسو حمله وکړې. بیا نور کار زما دی. سلطانه ګورې هغه ډېر خطرناک سړی دی. هسې نه زموږ د حملې نه مخکې د ګیر کې. نو دغه خو زم ویم که نه چې د هغې ټول کسان راوځي او بیا پې تاسو راشئ. تاسو به اندازې ته ګورئ او بیا به حمله کوئ. دی دا خبرې کوي چې دې کې د دې یو چمچه راشي او هغه ورته وایي نیکه ما خو معلومات وکړو. د هغه غونډه په دیره کې کسان دومره نشته، ولې چې د هغې څه کسان د غونډه هغه زوی سره تللي دي. او بل خبر دا دی چې د هغه زوی د کلي د یو کس نه د هغه زوی او لوره مغوا کړي دي. هغه زوی خو یې ورله وویشتو، خو اوس هغه جینۍ سره په زوره واده کوي. ښه دا سوی بس چې کله موږ د دیرې نه راوځو نو سیده به هغه جینۍ پسې ځو او هغه به راخلاصو. دې له به د دې خبرې سزا ورکو. بیا دغه غونډه دیره کې ځای په ځای چمچې ولاړې وي، خو سلطان پې بیا هم ورشي. ودرېږه هلکه، څوک یې خپل تعارف وکړه. سلطان هغه دوه کسان ووخي او بیا مخکې روان شي. دی چې څنګه هغه غونډه پسې ورشي نو دی کې پې هغه نور کسان رامنډه کي. ولې تا سوې چې زه دلته یوازې ناست یم څه؟ ستا جرت څنګه وشو چې ته زما دیرې ته راغلې؟ کو تا زما نه ځمکه په زوره اغستې وه نو زه به بیا هم تا پسې مرګ له نه وم راغلی. خو چې تا زما مور مړه کړه نو زه به اوس تا هله پرېږدم چې کله دې مړ کم. ته ړومبې د دې ځای نه ژوندې خو لاړ شه که نه، بیا به ما مړ کې. ته د ازمري خولې له راغلې بچې، هلکه دې ختم کې. دا غونډه چې څنګه خپلو چمچو له اډر ورکي نو سلطان هم خپلو کسانو له اشاره ورکي. چې کله سلطان دا ټول کسان ختم کی نو دا غونډه ورته وایي
ګوره سلطان خون خرابې ته هیڅ حاجت نشته راځه کې بنو چې څنګه ته وې هغه شان به وکړو خون خرابه هم تا شروع کړې ده او اوس تا آخري وخت راغی خو د مرګ نه مخکې درته دا ویم چې ستا نه پس د ستا د زوی نمبر دی هغه پسې به م ورځم سلطان ولګي او دا غونډه په چاړه ووهي او مړې کي او بیا اخره کې جهانګیر ته مخامخ شي سلطانه ګوره زه دې له راغلی وم چې ستا تپوس ته وکړم ستا نه مخکې ورسره زه نښتې وم ما ته خپلې صفایانې مه کوه ما ته د هر څه پته لګېدلې ده چې دې هر څه کې هم ستا لاس دی ما ته ډېر مخکې مور ستا باره کې ویلي و چې ته یو غدار یې خو زما په سترګو ستا د ملګرتیا پټۍ لګېدلې وه او یو درته بله خبره کوم چې زما پلار هم ستا د پلار د وجې مړ شوی و ستا پلار هم دې غونډله کار کو او هم دغه شانې زما پلار وجلی و نن به زه د خپل پلار بدلم واخلم سلطان چې جهانګیر مړ کي نو بیا د هغه دیرې نه لاړ شي ولې چې دی اوس د دې غونډه هغه زوی پسې ځي چا سره چې د قادر جان لوري سلطان چې هلته ورسي نو د دې غونډه زوی په هغه جینۍ تمانچه ایښې وي که خواله راغلې نو دې له به مې دا کپړۍ الوزولي په حیا کې د دې ځای نه ځه ما خو ته به ډېر نرې خو ته خو د خپل پلار نم سیوا وختې خو دومره درته ویم چې ستا سر کې دومره خوروا نشته چې ته ډزو کې ډز کولو دپاره غټه جګره پکاري او هغه جګره تا سره نشته زما د صبر امتحان ماخله ما درته ووی چې لاړ شه د دې ځای نه کنې ښه به درله نه وي زه ټیک ته که ته دومره نرې نو وکړه ډز زم ګورم چې تا کې څومره جګره ده دغه غونډه زوی ډز نشي کولی او دغه شان ولاړي نو دی کې د امجد هغه ملګری د شاته نه راشي او په چاړه یې ووهي ودرېږه ستا سر وداغم د امجد دا ملګری په خپله غوسه ساړه کي ولې چې د ده ملګری وجلی وي بیا سلطان د قادر جان په کور کې ناستي او هغه له خپله لور راوستې وي نو قادر جان ورته وایي زویه ته چې هر څوک یې خو تا نن په ما ډېر غټ احسان وکړو زه به ستا د احسان چرم هیر نه کم ما په تا هېڅ احسان نه دی کړی کاکا هغه زما مور مړه کړې وه او ما ته خپل بدل واغستو خو زه بیا خبر شوم چې ستا زوی او لور م بوتلی دي نو ما ستا زوی خو بچ نه کو خو ستا لور مې تاله راوسته زویه زه درته یو خبره کوم خو خفه کېږې به نه زه خو اوس د مال او زر نه خلاص شوم اوس ته په ما یو بل احسان وکړه او هغه دا چې بس زما دا لور خپله نکاح کې واخله زه خپله لور تا ته سپارم دا به ستا په ما یو بل غټ احسان شي ټیک د کاکا ما ته منظوره ده سار له به زه دې سره نکاح کوم قادر جان ولګي او سلطان له خپله لور ورکي بیا د خان په دیره کې د سلطان نکاح وي او دیګونه باندې شوي او سلطان د کلي خلک راغوښتي وي او هغې ته وایي تاسو ټول ما دې له راغوښتې یې چې نن زه د قادر جان لور په نکاح کې اخلم کو چام قادر جان پسې خبرې وکړې او یا یې د ده بېعزتي وکړه نو هغه ته به سزا میلاویږي ما ستاسو ټولو بدله واغسته او اوس په دې کرسۍ زه کښېنم دې دپاره نه چې زه په تاسو ظلم وکم بلکې دې دپاره چې زه تاسو کې انصاف وکم او ستاسو روزګارونه ښه کولو کې تاسو سره مدد وکم زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم چې تاسو زما نکاح کې شریک شوې ستاسو د ټولو ډیره مهرباني
سلطان دا غزه بادشاه شي او هغه ټول خلک د بادشاهت قبول کی. اوم دې سره دا کہانی ختم شي. ګرانو کتونکو کو ویډیو خوښ شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډیر مننه.